ولې کم جرأت یو 15 مهم لاملونه یې زموږ په هیواد کې ډېر کسان چې زیاتره یې زده کوونکي او محصلین دي دوی نشي کولی چې د مشرانو یا د خپلو ملګرو پر وړاندې خبرې وکړي. دوی زیاتره د بې جرأتۍ احساس لري او له چا څخه خپل حق نشي غوښتلی. په دې برخه کې یوازې څېړنې دا ثابته کړې هغه کسان چې ډېرې جرأت وي د خلکو پر وړاندې له خبرو کولو ډارېږي. دغه څېړنې دا هم ثابتوي چې ښځې بیا د نارینهو په پرتله دا ویره کمه لري او د نارینهو په پرتله د خلکو پر وړاندې ښې او په جرأت خبرې کوي. نو ډاکټرانو او ارواپوهانو د ستونزو لپاره ګڼ لاملونه په ګوته کړي دي چې په لاندې کرښو کې به یې درته روښانه کړو. لومړی، په ځان باور نه لرل. د بې جرأتۍ یو مهم لامل په ځان باور نه ښودل شوی ده. ډېر خلک په ځان باور نه لري. دوی له دې ویره لري که د خلکو پر وړاندې کومه خبره وکړي هڅه نه چې ترې غلطه شي یا ترې بله کومه تېروتنه وشي نو خپله خبره پرېږدي. د وخت په تېرېدو سره همداسې بې زړه او بې جرأته پاتې کېږي چې دا کړنه یې په راتلونکي کې ژور اثر پرې باسي او د دې ستونزو ترڅنګ نورې ستونزې هم زېږوي چې باید د حل لاره وموندل شي ترڅو د پرمختګ پر وړاندې مو خنډ نه شي. دویم، په مجلسونو او کنفرانسونو کې ګډون نه کول. زموږ د ځوانانو ستره ستونزه ده هم دا چې ټولنیز ژوند نه خوښوي. دوی همداسې له ماشومتوب ځان ښودل د ځان عادت ګرځوي. دا نه خوښوي چې د خلکو سره ګډ ژوند وکړي. دا هغه کسان دي چې نه غواړي په ناستو مجلسونو کې ګډون وکړي. ډاکټران او ارواپوهان وایي په کنفرانسونو او داسې نورو ناستو کې ګډون د انسان د خبرو کولو مهارتونو او جرأت په زیاتولو کې مرسته کوي. دریم، په ښوونځیو او پوهنتونو کې د زده کوونکو نه ارزیابي کول. یو بل مهم لامل دا دی چې په ښوونځي او پوهنتون کې زده کوونکي نه ارزیابي کېږي او زده کوونکي چې کله له کوره ښوونځي ته داخل شي همداسې له پوهنتون او پوهنتون نه ټولنې ته وړاندې کېږي. نو باید په ښوونځي او پوهنتونو کې زده کوونکي او محصلینو ته د زده کړو ترڅنګ د هغوی جرأت او زړورتیا ته هم کار وشي. خو نن سبا زموږ په ښوونځیو او پوهنتونونو کې هغه کسان چې جرأت لري همغه مخ پر وړاندې ځي او ښوونکي ورسره ډېره مرسته کوي. خو هغه کسان چې جرأت نه لري د ښوونکي له پامه غورځېږي او وروسته پاتې کېږي. څلورم، په ماشومتوب کې د کورنۍ او نورو مشرانو لخوا تهدید. د ارواپوهانو پاند هغه کسان چې د خلکو پر وړاندې بې جرأته وي هغوی په ماشومتوب کې د کور د غړو لکه د مور، پلار، ورور، خور، کاکا او داسې نورو لخوا تهدید شوي وي. ماشومانو ته هغه وخت اجازه نه ورکول کېږي چې د دوی پر وړاندې خبرې وکړي. د دې پر ځای چې په ماشومتوب کې خپل اولادونه د خبرو کولو طریقه طرز ور وښیو تهدیدوي او د خبرو نه کولو لارښوونه ورته کوو. پنځم، ماشومان له کوره بهر لوبو ته نه پرېږدو. ډاکټران وایي هغه کسان په ماشومتوب کې له کوره بهر لوبې کوي په هماغه وخت کې له چاپېریال سره بلد کېږي او د هغه کسانو لپاره زړور وي چې په خپل کورن کې لوبې شوي وي. ډېرې کورنۍ وېرېږي که خپل ماشوم بهر لوبې ته پرېږدي هسې نه بې لارې او بې تربیې شي. ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې خپل ماشومانو د لوبو وسایل او د لوبو فضا په کور کې برابره کړي. خو دا غلطه فکر